ډېر محبوب ولسمشر ورسره
پلاوی وزیر صاحبان مشاور صاحبان مدرسي صاحب منصبان قدرمن وکیل صاحبانو د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل صاحبان علماء کرام د مدني ټولنه استادو قومي مشرانو ټولو حاضرینو خویندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تر هغه دمخه د ځان لخوا د ننګرهار د ولایتي ادارې لخوا د ننګرهار د نظامي شورا او د ننګرهار د ولسونو لخوا هرکلی خبره نه کوم خو خوشحاله یم چې تاسې ګورم ځکه دا ستاسې خپل ځای دی خپله سیمه هم ده او دا ستاسې مینه د ننګرهار سره ښیي چې په دغه نهه میاشتو کې چې زه دلته راغلی یم دا څلورم ځل دی چې ستاسې راتګ دلته تشریف راوړه دا په خپله د ننګرهار د اهمیت په خاطر او ننګرهار د ولسونو سره د مینې په خاطر باندې وه. تېر ځل چې تاسې تشریف راوړه هسکې مینې ته هغه د غم وه او ستاسې هدایت دا و چې د سپین غره د لمن نه باید داعش ورک شي. نن تاسې په دې خاطر راغلي یاستئ چې داعش ستاسې په حمایت ستاسې په امر او د ولسونو په ملاتړ باندې نن داعش ختم شو. هغه خلافت ځای د دې و چې د خراسان چین بندر سیمه وه باودره وه او هلته داعش راتلي وه هغه له منځه لاړه. نو زه تاسې ته هم د دولت د مشر په توګه او هم د مسلحو قواو د اعلی سرقمندان په توګه تاسې ته او ستاسې ټولو همکارانو ته او ننګرهار ولسونو ته د دې مبارکي وایم. هغه هدف چې په ډېرو بمونو باندې ونه شو په ډېرو قواو ونه شو اما زموږ د امنیتي او دفاعي قوتونو او د ولس په ملاتړ چې هغه زمریان شاته ناست دي د خزشیانو د دیو په حمایت دا سیمې امن شولې د داعش ناولې پدیده ورکه شوله او نور کوم امنیتي توسعه چې په ننګرهار کې رامنځته شوله نن شلو ولسوالیو ته مستقیما شپه او ورځ ولسونه او دولتي مامورین ځای شي. شیرزادو ته هم وسته کېږي او نور توسعه به ورته ورکوو چې دا یو 20مه ولسوالۍ ده او یوه ولسوالي پاتې ده چې هغه حصارک ده. هغه مجالس چې موږ درلودل د ننګرهار د توسعې لپاره امنیتي توسعه اقتصادي په هغه ټول باندې موږ په سهارني مجلسونو کې بحث وکړه. زه نه غواړم تفصیل ته ورشم خو بیا هم تاسو ته مبارکي وایم د ننګرهار ولسونو ته مبارکي وایم د ټول افغانستان ولسونو ته موږ مبارکي وایم ځکه چې که په یو ولایت کې جنګ وي په بل ولایت باندې تاثیر لري. نو په هر ولسوالۍ کې په هر ولایت کې په هر کلي کې چې امن راځي موږ ټول خوشحالي وو او موږ ټول د یو وجود درد یې یو دی او غم یې یو دی خوشحالي سره ټوله یوه ده. نو زه خپلې خبرې ختموم تاسو ته بیا هم هرکلی وایم ټول مشران چې دلته دي. والسلام علیکم ورحمة الله. رئیس جمهور یو وعده ده کړې وه چې داعش به وام داعش ته وویل آفرین یو وعده بله په ننګرهار کې تا یې عرض کړی چې دا کنجي د ننګرهار خلک سره ده. ننګرهاریانو دا وعده سر کړه چې سپین ږیرو مشرانو موږ څخه وکړه کنجي یې درکړه چا امید دي چابي درکړې او دا چابي به تا سره ایښی. بل عظمه دا دی چې د غازي امان الله خان مقبره دلته ده خو د داعش د سولې په نوم یو څلی هم په ننګرهار کې ولمانځه چې دا به زموږ په ملي موزیم کې ایښی چې دا یو تاریخ دی زموږ. وعده درکړو دغه خبرې نشته چې د چا نه یې لري. وعده درکړو خلکو خپل ځان ولي چې ډېرې کوړې به وایي چې ما سره ډېر خلک دي مګر هېڅوک هم ورسره نه وو ورسره نه وو. خالي سلام کومې تورسرې د داعش چې راغلي د پښتو په رقم باندې په پښتانه وسپاره. یو د دشمنانو تبلیغات دي پروپاګنډه دی. ننګرهار کې مطلقه من دی د سپین غره اوبه د شیرزادو ښکلې دره د وزیرو باغونه هغه خو له تلی شي او کتی شي او د شمشاد څخه
دا د دغو اردو او د دغه امنیتي ځواکونو چې ما ته مخامخ ناست دي ډېرې خبرې دي راسره چې ښې خاطرې تر لرو موږ ټوپک توره او ایمان لرل مګر داسې څوک نو چې موږ یې رهبري کړي وای خو الحمدلله یو څه ښه خلک شته دلته زه ګورم چې موږ یې رهبري کړو او شینواری خوږیاړی مومند یې د دې عذاب نه خلاص کړ ډېره مننه تر کړو او تا نه دا وکړو چې قدر یې وکړه یو څه خبرې ما ته د ننګرهار مشرانو کړي د تورخم او جلال آباد سړک کلونه وشو ملامت هم نه چې ملامت هم ځکه چې کشمکشونه هم دي جنګونه هم دي خو دا پاتې د دغه نه جوړ کړه نور ولایتونه چې لاړ شي ګوره خلک یې چې وزارت را چوکۍ را مګر موږ یو میدان غواړو چې اجیان د دې ځای نه پورته شي وزارت نه غواړو وزارت په حاجت دی که موږ کې حاجت وو او دا یې سوله موږ راوست موږ به د خیره ټول وزیران یو د ننګرهار خلک به ټول وزیران دي بل د کابل او جلال آباد سړک چې دی کار یې خلاص دی لږ پاتې دی په دې باندې لږ دغه کوشش وکړي چې دا خلاص شي او هغه څوک چې په سرخود کې پیسې پاتې دي خپلې پیسې بدیل له ورکړي بله خبره دا ده چې په باپخ کې چې بس یو اوسپنی په څپېړې ووایي بس بې برکته کړې دې ته نه ګوري چې دغه فرق به زه په ماشومانو ښځو ښکته کړم دا خو مریض به وي ضعیف به وي بوډا به وي بې رحمه خلک دي الله د دوی له جزا ورکړي د دې چاره موږ وکړو چاره نور کارونه ډېر دي چې کله کېناستې او مبارکۍ له درغلو بیا به د خیره نورې خبرې سره په غوښتنې باندې کړو نور په خپله باندې پوهې زما دغه خبرې وي ډېر وخت نه نیسم خدای د کامیاب ورسره محترم رئیس د مشرانو جرګې معاون صاحب د پارلمان د کابینې اعضاو رئیس الوزرای محل ولسي جرګه کې د ننګرهار خلکو استازو ولایتي شورا استازو امین صاحب امنیتي رئیسي صاحب ننګرهار مخورو سپین ږیرو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو جناب رئیس صاحب د ننګرهار د ولسونو په استازولۍ تاسو نه ملګري کوم مننه کوم چې همیشه مو د ننګرهار ولسونو ته خاصه توجه او پاملرنه کړې ده نو د دې خبرې زه هم شاهد یم چې کله تاسو ننګرهار ته پروس کاري راغلئ ننګرهار ولسونو سره همدا وعده وه لکه څنګه چې ملک کاکا وویلې چې داعش به له منځه وړو نن داعش په ننګرهار کې ډېر زیات ځپل شوی دی او ځینې چې پاتې دي هغه هم د تسلیمېدو په حالت کې دي زه مننه کوم د ننګرهار نظامي شورا نه ډېر تکلیف ایستلی دی په دغه برخه کې خو دغه کامیابي او لاسته راوړنه د ولسونو د همکارۍ پرته ممکن هم نه وه نو تاسو نه مې هیله دا ده چې په هغه سیمو کې چې فیزیشیان دي یا محلیان دي هغوی باید نور هم تقویه شي داسې نه چې خدای ناخواسته دا خلک بیا راشي او د ظلمونه بیا کوي نو د عمومي د ننګرهار وضعیت اوس فعلا ښه دی الحمدلله په شلو ولسوالیو کې لکه څنګه چې والي صاحب هم ویلې دا خبره زه هم تاییدوم شلو ولسوالۍ زموږ په امن کې دي دوه ولسوالیو کې مشکل شته یو د شیرزاد ولسوالي ده او بل د سرک د شیرزاد ولسوالي کې هم عملیات روان دي په ښه توګه زه مننه کوم د ولسوالیو په لوېدو سیلاب نه چې همیشه یې تکلیف ایستلی مخصوصا د لیواچار قومندان چې همیشه په خط کې رسېږي جناب رئیس صاحب که ستاسو اجازه یو څو غوښتنې وکړم یوه غوښتنه څنګه چې ملک کاکا ویلې د میدانوۍ غوښتنه ده درېیم درجه ولایتونه نومونه به یې نه اخلمه پرواز لري نو تاسو نه مې ډېر په احترام تقاضا دا دی چې دا د جا سوارلي باید موږ هم وګورو چې دا ځکه زموږ حاجیان ځي بل به درې ورځې هلته انتظار وي نورستان حاجیانو ته هم مشکل دی دغه کې ستاسو خاصه توجه غواړم بل د کوم ولسوالۍ چې جنګ ځپلي دي البته زموږ ټول ولسوالۍ جنګ ځپلي دي هلته باید انکشافي کارونه ترسره شي بل د مشکل د تورخم جلال آباد لویې لارې دی 14 کاله کېږي چې کارونه یې نه ترسره کېږي نیمایي کې پاتې دی دا ګاونډي هېواد پاکستان وعده کړې وه که چېرته یې جوړوي ښه تر ښه که نه یې جوړوي ستاسو توجه ورته غواړم همدارنګه د کابل د
جلال آباد به لاره ده کله اطلاعاتي تخریبونه کله وایي چې امنیت نشته دی د ډېرو خلکو پیسې هم پاتې دي ځمکې چې کوم استعمال شوي دي د هغو پیسې هم نه دي ورکړل شوي بعضې خلکو ته او معارف برخه کې هم توجه غواړم جناب رئیس زموږ 902 به مکتبونه دي 400 پکې خراب دي کوم چېرته د دیوال مشکل دی احاطې د پوهنتون د کیفیت او ډېرې ځمکې هم غصب شوي دي نو دغه کې هم خاصه توجه غواړم چې ننګرهار پوهنتون مهم پوهنتون هم دی او بل برېښنا مشکل سره موږ همیشه مخې کوړی وایي چې اوبه زیاتې دي ذخیره کوو او ژمي کې وایي چې اوبه نشته نو همیشه موږ دغه مشکل سره مخ یو د صحت په برخه کې موږ سره کومک کېږي اما د داود خان د وخت تشکیل دی دلته جناب رئیس 15 لکو نفرو د خاطره تشکیل راځي برحاله چې خپله د ننګرهار نفوس چې دی 4 میلیونه دی بیا موږ باندې کونړ او د لغمان او لوګر او 11 ولایتونو نور مشکلات هم کوم دي نو دغه برخه کې هم خاصه توجه غواړم او جناب رئیس صاحب تاسو راغلي یاستئ موږ تاسو لکه څنګه چې ملک کاکا وویل شی نه غواړو ولایتي ادارې ته که تاسو جدي هدایت وکړئ چې موږ سره شورا سره د طرزالعمل مطابق وشرېږي موږ شی اضافه نه غواړو څه چې په اصول کې قانون کې هماغه څه موږ سره د حقاني په خیر د هغې نه خو موږ هم بیا همکاري نه شو کولی توجه نه او جناب رئیس صاحب دغه د پاکستان د کنسولګرۍ د ویزو مشکل دی یعنې باور په خدای وکړه جناب رئیس صاحب زما کور مخامخ دی دې کنسولګرۍ ته ولاړ کړه د شرم نه زه خپل کور ته تللی شم هلته ځکه هر یو زه چې تېرېږم هغه ساحل هر یو ما ته ګوري زه پوهېږم چې زړه کې ما ته به بد ورځ وي بل مشکل دی جناب رئیس صاحب مشکتې ټول ولسونو سره ما کتلي دي مخصوصا د مومند او د شینوارو دغه سیمه خاردار چې دلته تېرېږي رئیس محترم دا مونږ ته د معلوم وړاندې دي او وخت ناوخت د پاکستان وخت ناوخت د پاکستان د حکومت د خوا نه راکړي هم راځي پروسه کال 1.5 راکټونه یې په لالپوره کې ووهل 2.5 کورونه یې زموږ خراب کړي دي دغه کې باید دې ته څه بالمثل جواب راکړل شي چې د وطن باندې انقلاب تیر شوی دی او مشکلاتونه او ستونزې خو ډېر زیات دي خو موږ نمونې خروات کوشش وسایه او رئیس صاحب جمهور هم کوي خو دې سره سره زموږ او ستاسې کوششونه هم پکار یوازې یو لاس ته هېڅ کله ټک نه خېږي کله چې موږ او تاسې ټول سره هم فکره شو هم نظره شو نو دغه مشکلاتونه او ستونزې به حلېږي او که خدای نخواسته د یو کس یو نظري او د بل کس بل نظري او خپل ملي شتمنیو ته موږ هېڅکله نه ګورو او خپل منافع د ټولو نه مخکې کوو نو هره ورځ به موږ او تاسې ذلت او رسوایۍ او پریشانۍ سره مخامخ کېږو جناب رئیس جمهور چې دا کله د نیکبخته او ښایسته پل دی ایښی دی نو ستونزې او مشکلاتونه کم شوي دي په دې ملت باندې ځای په ځای باندې ډېرې زیاتې کارنامې ترسره کړي دي چې چابهار بندر دی دغه یوه لاره به وه دا یوه لاره به وه ولسونو دا یوه لاره به وه دغه یوه لاره په څو ملکونو لارو باندې څه شی دی بدل شو څو ملکونو لارې خلاصې شو دا یو مفتکر انسان دی الله دې نور ورته عمر ورکړي نور باقي چې دلته څومره ستونزې او مشکلاتونه دي مساجدو په باب کې تقریبا کوم ولسوالۍ چې جنګ ځپلي دي 900 مساجد هلته وران دي خو دلته دې هم په ښار کې څه مساجد شروع کړي دي چې هغه یو ایګا سره یو مسجد دی غازي امان الله خان مسجد دی نورو مساجدو ته دې توجه کړي الله وایي ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب د مسجد عزت او اکرام دې وکړو د الله عزت او اکرام دې وکړو انما یامر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر دا د مسلمان نښه ده چې مسجد عزت اکرام آبادي دا ستا مسؤلیت دی جناب رئیس صاحب جمهور دا کوم ولسوالیو کې چې مساجد وران دي هغې ته هم باید یو پاملرنه وشي بله مسله زموږ دغه ده چې موږ دلته یو منظم غټه مدرسه د دیوبند په سطحې غواړو
دا څو کاله شو جناب مسلمان صاحب ګواه دی دا خبره موږ هر چېرې ته تذکره کوو خو په عملي شکل موږ دا خبره ونه لیده تر هغې چې شاوخوا همسایګانو ته طالبان دې ځي نه ځي یا زموږ ځوانان ځي زموږ واړه ځي هغې ځي نه هلته ورته صاحب منه غلطه مفکوره ورکول کېږي موږ او تاسو دې وطن کې مشکلات او ستونزې جوړوي هم د هلته هم عبادت ته او هم دې ملت ته او دې مظلوم ملت ته ستونزې مشکلات جوړوي نو دا درنه جدي تقاضا کوو چې باید دلته یو غټه مدرسه د دیوبند په سطحې باندې جوړ شي تر هغې د دې مخنیوی وشي بله خبره دا ده چې دا ډېر یو غټ تقریبا په دې کې علماو په دې انتخاباتو کې تا سره ډېر غیرت کړی دی علماو چې جناب مسلمان صاحب په ابتکار او هغه ډېر علماو تا سره ډېر لوی قرباني ورکړې ګوره په دې هغه کې او ډېر غیرت یې درسره کړی دی نو تقریبا زموږ 180 مساجد چې دي دا رسمي دي او هر کور کې زموږ د الله رحم دی حافظ او عالم موجود دی 50% 40% دلته علما اوسي په دې دومره لویو هغو کې زموږ دغه رسمیاتو معاملات چې د هغه هم درنه مننه کوو چې اته علماو ته څلورم او درېیم بس ورکړه د هغه ستونزه د واټن د محراب او د محمد په منځ کې ختم کړه خو دغه نور هم ورته جدي توجه پکار ده چې تر هغې پورې دا علما په خپل وطن کې او په خپل ملک کې په دې روزګار باندې په کار باندې د دین په خدمت باندې د دې په وطن په خدمت باندې دا علما پوه شي نور جناب والي صاحب ځای په ځای باندې اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه دا دعا ده ګوره یو هغه سړی چې دا د حاجیانو باري کې راځي چې ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وما له فی الاخرة من خلاق یو سړی تش دنیا غواړي خو آخرت نه غواړي هغې به په آخرت کې هېڅ حصه نه الله دې موږ او تاسو ټول وساتي یا هغوی چې دنیا هم غواړي دلته موږ ته اهم خبره دا ده چې موږ ځای په ځای باندې تنګیانې لرو مخکې جناب حاجي صاحب ویلو نور مشرانو ویلې ځای په ځای باندې د برق لپاره ښه بندونه باید جوړ شي داسې بندونه باید جوړ شي چې هغه زموږ په ستونزه دلته روزمره 10 ورځې 20 ورځې برق نه وي دا د برق مسله کې والي صاحب هم ډېر منډې او کوششونه کوي او نور روسونه په دې کې منډه او کوششونه کوي خو بیا زموږ د لاسه هېڅ هم نه کېږي دا پایدا سره راغلي دي معمولي لاین هم چېرته شاټي شي بیا دلته ښار په چېرته ټول ښار په تیاره کې پروت دي او ډېرې کارخانې دي دلته نو دا د برق فیصدي هم ډېر زیات ضعیف دی نو دې ته دې هم جدي پاملرنه رالو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو نه راضي شي بیا په دې ټولو ولسونو باندې غږ کوم شی ولسونو زموږ او ستاسو اتفاق اتحاد ته ضرورت دی او امانتکارۍ ته او یقینا جناب رئیس صاحب جمهور ډېر والیان دلته راغلي دي خو امانتکاره سړی دې پورې لېږلی دی امین سړی دې لېږلی دی الله دې دې ته عمر یې فرهنګي شخصیت دی او امین شخصیت دی الله دې په عمر کې برکت کړي او پل انشاءالله ننګرهار لپاره د خیر او د برکت سبب دی وصلی الله تعالی غړي جناب پولیس منصبان جناب لویس منصب ارشد د امنیتي جناب الباکس جناب صاحب خان د ملي شورا د ګرانه وکیل صاحبان مصطفی صاحبان د ولایتي شورا ټول محترم غړي رئیس او غړي دین محترم خویندې مشاورین چې تشریف راوړی جناب شنواري پاکیس انظور از اون پاچرچه دستان پرد کردن اما خیلی جناب والی طول حاضرین در مجلس خاصتا در پاتون مشران آغاز مری او اموگ امنیتی و دفاعی خواه سپگرده د ننګرهار د افغانستان د اسلامي نړۍ او نړۍ کې نن یو بدلون راوړو مبارکه لومړی تر ټولو د بشریت د ستر پیشوا تحفه در باندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو له مینې نه د دې نه چې غېږ راکوئ یوه نړۍ مننه هر ورځ تاسې ماته غېږ راکوئ دا ما عمر کې لږ څه ډېر راسي او انرژي مې ډېر تر کېږي او دا مینه چې ننګرهاریانو راسره کړې ده ډېر سخت درنه پوره وړی له علما نه چې خطبې یې ورکړي دي تر ځوانانو تر مېرمنو تر مشرانو دا د ننګرهار برکت ده او تاسې پور ډېر لوی پور راکړی انشاءالله قدم په قدم به یې درته اجرا کړو اول هغه شی چې جناب مولوي صاحب ویل ماتې اشرف خان
نن تاسې په عمل کې ثابته کړې. هغه اتحاد و اتفاق چې د ننګرهار د ولسونو د ننګرهار د امنیتي و دفاعي قوا او د والي صاحب مشرتابه منځ کې راغلی بېسارې ده. نتیجه نن ټول افغانستان، ټوله نړۍ او اسلامي نړۍ او ګاونډي هېوادونه سره سترګې. هغه شی چې تاسې په تدبیر وکړو، په لویو بمونو، په هوایي عملاتو، په کماندو دې باندې ونسو، نو دلته زه غواړم تاسو ته هم مبارکي درکړم او هم ووایم چې تاسو یو فورمول باندې راغلي یې، تاسو یو سر باندې راغلي یې چې هغې کې د افغانستان بقا او هغه دا ده چې وختي چې ولس د امنیتي دقیق تحلیل په اساس او امنیتي ځواکو سره او ملکي ادارې سره همغږی په اتفاق هر شی ممکن. یو کال مخکې به چا ته تصور کولی شو چې ننګرهار کې به موږ درېدلي یو او د خدای شکر به ادا کوو چې داعش ما ختم کړ. او نن ختم کړ. اما خبرې په څو برخې کې. اول بیا ټول نه مننه کوو. دوم اوس چې داعشیان تسلیم سوي دي، جناب حاجي صاحب عثمان اما غوښتنه له ټولو مشرانو نه دا ده چې د دوی مېرمنو ماشومانو سره د چلند طریقه ولس راته وټاکي، خاصتا هغه برخه د ولس چې د داعش له لاسه یې ډېر سخت ربړونه لیدلي، هغه څه چې دوی ننګرهار کې کړي دي په بل ځایو کې نه دي سوي. نو اما غوښتنه دا ده جناب والي صاحب زر تر زره مشرانو سره وغږېږئ چې په یو واضح طبقه بندي د داعش باندې راسي. زه غواړم پښتني، افغاني، اسلامي چلند مېرمنو او ماشومانو سره اوسي او طریقه یې تاسې نورو قومونو سره که وزیرستان کې دي، که خیبر کې دي، دې کې دي، تاسې برابر کړي. زه دوی پاکستان ته نه ورکوم، اما خپل خپلوان ته یې ورکوم. نو ضرور ده چې طریقه تاسې جناب چې ورسې علما کرام دې کې وړاندې سي، قومي مشران او علما کرام. د جنګیالیو په برخه کې تاسې هدایت وکړئ، دا یې تاسې حق دی. تاسې راته ووایئ چې دوی سره څه وکړو. هره طریقه چې تاسې وړاندې کړئ، زه مخکې له مخکې نه وایم چې تاسو مشورې باندې به ځان وکړو او تفکیک بیا منځ کې وسي. هغه چې له باندې نه راغلي، هغه چې نورو هېوادونو راغلي دي، هغه چې داخل نه راغلي دي، چې څه وکړو. ځکه دې باندې راتلونکي د داعش هغه نورو ولایتو کې چې لاندې ښه لري تړلې ده. نو ضرور ده چې هغه تدبیر چې ننګرهار همیشه درلودلی، هغه عقل او پوهه چې ننګرهار درلودلې ده، دلته تاسو راته وړاندې شو. پالنې دپاره د ماشومانو د دې د پالنې دپاره ما جناب والي صاحب ته ویلي دي چې خاص وړاندیز وکړئ. والي صاحب امین سړی ده، 10 میلیونه عاجله بودیجه غواړي، 20 میلیونه. زه غواړم چې د حوادثو له لار نه لاړ نه سي، مستقیم والي صاحب او ادارې باندې او د ننګرهار مشرانو باندې اعتماد. اما سبا د څوک ونه وایي چې دوی خلک چې تسلیم سول وږي وو یا تږي وو یا چا ورسره بد وضعیت کړی. نو والي صاحب ترتیب ونیسئ. زه د همدې دپاره راغلم چې خپله وضعیت وګورم او له تاسو نه واورم چې څه وکړو او په څه ترتیب. او ترتیبات د نورو د راتګ دپاره باید آماده سي که نور راځي. هغه طرحه چې تاسې عملي کړئ چې دوی باندې لارې وتړلې او دوی مجبور کړل، واقعا یو بېسارې طرحه وه. بله د ننګرهار امنیت په برخه کې لومړی خبره دا ده چې پاڅون باندې زه ویاړم. حاجي صاحب دهقان
حاجي صاحب ما وویل ټول مشران یې ورې ودرېږئ زه دا ټول تالار درته حاجي صاحب عثمان چیرې ټول ودرېږئ ما ساعت دوی سره کتلي دي هغه ژمنه مې سره دوی سره کړې ده بیرته یې تکرارو اول دوی ګولۍ ورته برابرېږي موږ په هر لارو پیسې اخیستل کېږي او په دوی باندې ویشل کېږي نور به تاسې نه وایي چې ګولۍ نه لرئ برابرېږي درته دوم امنیت ملي ته هدایت ده چې پاڅون به پالل کېږي یو کال دپاره دوم وزارت دفاع ته هدایت ده چې ټول پاڅون چې غواړي په منطقوي اردو کې به شاملېږي دوامداره به دا ولس درنه مننه کوي تاسې ټول شهیدان ته به عین رقم چلند کېږي چې د اردو پولیس امنیت ملي سره کېږي او همدا رقم یې تاسو زخمیانو ته او دلته دعا کوم بیا تاسو آخري شهیدانو ته نه شهیدان هم ورکړئ 3 نفره د امنیتي و دفاعي قوانو 9 لږ پاڅون پاڅون په ننګرهار کې بریالی ده موږ دا ساتو پال دوم دوه خبرې نو د امنیت په برخه شرقي ننګرهار او کرښه به خوندي کېږي که سرحدي کرښې ته لاړ نه سي همدا اوس یې درکوم چې سرحدي به لغوه کړم کرښې ته دې لاړ سي دا وسیله ده روح په هدف نه ده 10 کیلومتره 40 کیلومتره له کرښې نه لرې چا به درکړو سپېل غږېږي هغه مصرف چې په خوځښت باندې کوو هغه مصرف چې په سرحدي باندې کوم زه خو په حساب باندې پوه کوم نو جناب لوی صاحب موږ څنګه راشته امنیتي باید واضح اقدامات وکړو هغه ځایونه چې شرق د ننګرهار کې پاتې دي باید خوندي سي مهرباني وکړئ دوم شیرزاد او اسارک خوندي کېږي هر رقم عملیات چې باندې ضروري کېږي چې د ننګرهار ټول ولسوالۍ امن سي نو یقین ولرئ ما یې درته ورکړی ترتیب به ونیول سي او درېیمه خبره د داعش ورکول معنا نه ده چې موږ میدان ته ورته ورکړو یوازې د ننګرهار ولسونه او امنیتي و دفاعي قوا د ننګرهار امنیت ساتي او هیڅ قاچاقبر او بدبخت به اجازه د موقعیت دا توره هم چې وکړله اوس دومه توره ده او انشاءالله تعالی د خدای جل شانه په مرستې او تاسو په همت باندې داسې کېږي دومه برخه اوس په انکشافي برخه امام وړاندیز درته ساده جناب والي صاحب ته مې وویل د بودیجې ترتیب ما خپله ترلاسه لاندې نیولی ننګرهار د په اجماع باندې رانه 4 لوی شیونه وغواړي تاسې اوس ټیټ غږېږئ بیرته سره کښېنئ یو اونۍ کې ماته اول راکړئ چې یو 4 عمده کارونه راتلونکي کال راتلونکي بودیجې کې څه وکړو بیا منځمهال باندې به زه بیا راسم څو شپې به در سره تېر کړم چې د ننګرهار په اساسي بدلون باندې بیل وغږوي نو تاسې لومړیتوب وټاکئ عملي کول یې په ما سمه ده که هوایي اډه غواړئ په سوال که بل شی غواړئ که پاتون باندې ډېر طرف پانګه غواړئ که ښار درې چنده پراخوئ تاسې نتیجې ته ورسېږئ ځکه چې دا وړو کارونه څوک یې سترګو کې نه وي اما چې یو څو لوی بنیادي کارونه وسي او ما تېر وارې ویلي په دوران کې که زرنده د پلار ده هم په وار ده او اوس وار د لوی ننګرهار ده
تاو دې کړی وو هغه په ستونزه درې برابر راغی نه تر اوسه مې دا رقم نه وویل اوس نه برابر راغی بیا هم په آخر کې واقعا مننه ننګرهار خپل اوچت مقام چې همیشه یې درلودلی د سولې کور د علم رڼا اقتصادي پرمختګ فکري ابتکار دا ټول بیا سره ټول سوي دي تاسې په اتحاد اتفاق باندې ټول افغانستان ته پیغام او هر یو وارې چې ننګرهار په مثبته خوا وخوځېږي تاثیر په ټول افغانستان او یو برخه مې چې از اون پاچه ستا و د مننه کوم دا وارې زه د ننګرهار فرهنګي برخه کې پام کوم ننګرهار باید یو مرکز سي چې جاذبه ولري د پښتو د توسعې لپاره هماغه رقم چې د ازبکي په توسعې باندې کار کوو د ترکمني نورستاني اوس ضرور ده چې موږ راتلونکي کال کې د پښتو د ودې لپاره او د پښتو د یو نوي فصل د پرانیستو لپاره او د اړیکې پرانیستلو لپاره باید کار وکړو او دا دواړو کې د ننګرهار پوهنتون او د ننګرهار ولسونه لویه برخه لري نو هغه برخې کې زه غواړم چې تنها انکشاف په دې نه ده تړلی چې سړک یا هوایي اډه جوړه کړو یا هغه به ضروري دي اما بې له دې نه چې د انسان فکر پکې بدلون راسي او واقعا هغه انسانان وروزو دا مه هېروئ چې 1.5 کاله مخکې دلته یو لوی پوهنتون پروت 1000 کاله مخکې ابوریحان بیروني له دې چې نه تېر سو لویترین مرکز د فکري د حساب و هندسې و دلته نو خاوره ډېر اوچت تاریخ لري راځئ چې ژوندی خدای مو ساته په عزت اوسئ او بیا مبارکي درکوم تل دې وي افغانستان